بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه او نیک هیلې. په تیر درس کې موږ تاسو ترانزیشن ویلې، په نن درس کې موږ تاسو انیمیشن وایو. ګوري د ترانزیشن او د انیمیشن په منځ کې موږ تاسو باید فرق وکړو. ترانزیشن دې ته ویل کېږي چې کله موږ د یو سلاید څخه بل سلاید ته ورځو، دغه کوم انیمیشن یا ډیزاین چې کوي دې ته موږ ترانزیشن وایو. او بل د انیمیشن ویل کېږي د یو سلاید په داخل کې یو خاص برخه ته حرکت ورکول. لکه فرضاً موږ تاسو وایو چې په دې سلاید کې پنځم سلاید کې ګوره دا سلاید زه داسې پاس وړلی هم شم، زه دلته راوړم دا لومړی سلاید مې کړ یا دا سلاید بیرته دې نه مخته کوم. صحیح شو؟ د دویم سلاید کې موږ تاسو وایو چې دغه لیکل دي دا باید څنګه انیمیشن واخلي. موږ وایو چې دا د داسې انیمیشن واخلي. فلای ان یا دلته که زه دا ایکسپینډ کوم دلته وګورئ انټرنس مطلب که دا انټرنس انیمیشن موږ په خپل ټیکسټ باندې یا په شیپ باندې په هر څه باندې اپلای کو، د دې معنا دا ده چې هغه څیز به زموږ ستاسې سلاید ته داخلیږي. که موږ تاسې امفسایز ولا راولو، امفسایز معنا دا ده چې په یو خاص ساحه باندې به فشار واردیږي، او اگزیټ معنا دا ده چې زموږ ستاسې سلاید څخه به هغه خارجیږي. او موشن پادز دا بیا په خپل نوبت سره وایو، دا په خلاصه نقطه باندې یا زموږ په خوښه باندې انیمیشن ورکول دي. لومړی موږ تاسې د خپل ټیکسټ یا د سلاید دا مو انتخاب کړ، په دې باندې مو فلای ان انتخاب کړ. پریویو باندې که موږ لیکو دا به داسې زموږ سلاید ته راننوځي. دې طرف ته که چېرته تاسو راشئ ګوره دلته موږ بولټس درلودلی دي، یعنی دا یو پاراګراف دی، دا بل پاراګراف دی، دا بل پاراګراف دی. دې ته موږ تاسې فرضاً ورکوو داسې یو سلاید ورکوو، یو انیمیشن ورکوو، مثلا داسې سویل په شان باندې داسې انیمیشن ورکوو. اوس ګوره که زه دلته سلاید شو ته کله ځمه کلیک کوم، اوس تر اوسه پورې زموږ په دې ساحه کې هغه عنوان نه دی راغلی. کله چې زه بیا کلیک کوم دا راځي، بیا که زه کلیک کوم زموږ ستاسې داس طرف تاویږي، بیا که کلیک کوم دا تاویږي، بیا که کلیک کوم دا تاویږي. لومړی سوال خو دا دی چې ولې دا هر یو بیل بیل شو؟ ځکه بیل بیل شو چې دا هر یو بیل بیل پاراګراف فرض کېږي، ځکه موږ انټر وهلی دی، بیل بیل لاین دی. ګوره اول به دا راځي، اول انیمیشن، دویم، دریم، څلورم. زموږ ستاسې دا سمارټ آرټ دی. د سمارټ آرټ یو خاص برخه ته موږ هم انیمیشن ورکولی شو. فرضاً زه دې ته ورکوم سویپ غوندې داسې انیمیشن مکمل، یا فرضاً زه دا تغییروم، دا مې نه دی خوښ، دلته راځمه داسې انیمیشن دې ته ورکوم. کله چې موږ تاسې سلاید شو ته ورځو، لومړی چې موږ کلیک کوو زموږ عنوان به راځي، دویم، دریم، څلورم، پنځم. دا موږ تاسې څنګه کولی شو؟ ترتیبولی شو. او د هر یو ترتیب هم دلته موجود دی. وګوره اول، دویم، دریم، څلورم. لکه څنګه چې موږ په ترانزیشن کې افیکټس درلودل، دلته هم موږ ځینې افیکټس لرو. ګوره که افیکټس ته موږ تاسې راشو، فرام بټم، فرضاً زه ورته وایم چې فرام بټم ټو رایټ، د دې طرف نه به دا انټرنس کوي، زموږ ستاسې سلاید ته به داخلیږي. همداسې دا نور هم موږ تاسې هر یو ترتیب تغییرولی شو. فرضاً موږ غواړو چې فیل کلر په دې شکل باندې د دوی راشي. اوس که موږ تاسې سلاید شو ته راځو، لومړی کلیک کوو دا به راځي، دویم که موږ کوو ګوره داسې رنګ د دې نه څنګه شو؟ تاو راتاو شو، او ټول مکمل یو سلاید شو. دلته موږ وبخښئ یو انیمیشن شو. وګوره فیل کلر ټول مکمل دغه کوم ټیکسټ باکس چې موږ تاسې انتخاب کړی دی دا مکمل یو آبجیکټ فرض شو. موږ اوس دلته کولی شو فرضاً د دې رنګ تغییر کړو. وګوره داسې یو رنګ ته په دې باندې څنګه کوې راولې، داسې یو رنګ به راځي، یا فرضاً دغه اندازه یې لږ ورته کوچنی کوو، داسې رنګونه موږ نور هم تغییرولی شو. فرضاً داسې یو رنګ پکې راولو. خو بیرته خبره هماغه ده، که چیرې موږ کوم کلر ډېر په خپل سلاید کې استفاده کړی وي، تقریباً هماغسې رنګونه باید موږ تاسې ډېر استعمال کړو تر څو زموږ ستاسې لیکنه خرابه نشي. دلته موږ فانټ کلر هم د دې تغییرولی شو. دا وګوره سلاید شو باندې د فانټ کلر ورو تغییر کیږي. دا کار موږ هم کولی شو. انډرلاین هم موږ کولی شو. This is also one of the great animations. د دې نه موږ استفاده کولی شو. بولډ فلیش موږ لیکل وګوره داسې ډبلیږي به. بولډ ریویل
په دې شکل باندې به کیږي. صحیح ده. دا مختلف بهترین انیمیشنز دي موږ تاسو سره ویو که موږ انتخاب کوو انګه داسې یو انګازه غوندې به کوي. صحیح ده. دا کارونه موږ تاسې ترسره کولی شو. په دې کې بیا هر یو خپل خپل افیکټس دي. فرضاً موږ تاسې غواړو دا لږ ذره زیات کړو، دې ځای نه تاسو دا زیاتولی کمولی هم شئ. دا زموږ ستاسې په لاس کې ده. ګوره داسې کوو. اوس ګوره کله چې زه سلایډ شو ته راځم موږ تاسې که چیرې وګوره داسې په دې شکل باندې دا موږ تاسې ترسره کولی شو. نو دا زموږ ستاسې د نن ورځې درس و چې انیمیشنز به نیمایي وولې. راتلونکي درس کې به انشاءالله موږ تاسې دا برخه وایو، په دې باندې به بحث کوو. امید دی چې تاسو به د دې درس څخه ډېر څه زده کړي وي.